محترمو قربانی به سړی کم وخت کې کوي نو د دې متعلق چې دی 15 مسایلو ته فکر کوئ. یوه مسله دا ده چې د قربانی وخت چې دی هغه د ذوالحجې 10مه ورځ چې د لوی اختر ورځ راځي، ورپسې بیا 11مه ورځ د دې میاشتې، ورپسې 12مه ورځ، 12مه 11مه او 12مه د ذوالحجې، یعنې د اختر ورځ او سبا ورځ او 3مه ورځ. نو دا دقه وخت د قربانی دی، په دې کې به سړی قربانی کوي. دویم نمبر مسله دا ده چې کله د اختر د ورځې د 3مې ورځې لمر کله وغورځېده بیا د هغې نه وروسته قرباني نه کېږي او جایز نه ده. بیا به د قربانۍ قیمت صدقه کوي. دریم نمبر مسله دا ده کم خلک چې په کلو کې اوسېږي د هغوی د قربانۍ اول وخت دا چې کله رښتینې او صبح صادق راوخیږي د اختر په ورځ، د اختر په ورځ چې رښتینې سبا راوخیږي کم وخت کې چې بانګونه کېږي، نو دغه وخت اولنی وخت دی، نو دغه وخت نه دوی قربانی کولی شي. څلورم نمبر مسله کم ځای کې چې د عیدګاه او کم ځای کې چې منځونه کېږي د اختر، یعنی مصر او خاریې والا خلک، د دوی اول وخت د قربانی کم یو دی چې کله امام فارغ شي د اختر د منځ نه، نو دقه اولنی وخت دی. پنځم نمبر مسله په آخري وخت د قربانی کې د کلو والا خلق او د خارونو والا خلق یو دی. آخري وخت د دواړو د پاره ومغه دی 3مه ورځ د اختر د لمر د غورځېدلو نه به مخکې قرباني کوي، او که 3مه ورځ د اختر کې د لمر د غورځېدلو نه وروسته قرباني وکړه بیا نه کېږي. شپږم نمبر مسله دا ده مستحب وخت د هغه چا د پاره چې څوک په دې کلو کې اوسېږي او کوم ځای کې د اختر مونځ نه کېږي، نو د هغوی دپاره مستحب وخت دا دی چې کله لمر راوخیږي نو بیا به قرباني کوي. اووم نمبر مسله کوم ځای کې چې د اختر مونځ کېږي یعنې خاریه وي، هغې دپاره اولنی وخت مستحب کم یو دی، نو اولنی وخت مستحب دا دی چې کله امام خطبه ووایي د هغې نه وروسته بیا قرباني کول دا ورته مستحب دی. اتم نمبر مسله دا ده که یو سړي د اختر د مونځ نه بعد قرباني وکړه خو امام لا خطبه نه ده ویلې، نو جایز ده که نه؟ جایز ده، خو لیکن مستحب باندې عمل ونک. نهم نمبر مسله دا ده که امام مونځ عبده و رسوله ته رسولی لا د اختر د مونځ سلام یې نه دی ګرځولی او یو سړي قرباني وکړه، جایز ده خو مکروه ده، په کار دا دی چې د سلام نه پسې کړی وی. لسم نمبر مسله دا ده که یو امام بغیر د اودس نه د اختر مونځ وکړه او ورته معلومات نه و چې زما اودس نشته او خلکو قربانیانې وکړې او بیا امام اعلان وکړه چې یا خلکو زما خدا دغه نشته د اختر زما اودس نه بیا به دوباره مونځ کو، نو دا چې کومو خلکو د دې دوی مونځ نه مخکې قربانۍ کړې دي دا مونځ جایز دی که نه؟ نو دا قربانی جایز ده که نه؟ نو او قربانی د ټولو جایز ده او امام به دوباره خلکو ته د اختر مونځ ورکړي. 11 نمبر مسله که یو امام بغیر د اودس نه مونځ وکړه او بیا اعلان وکړه چې زما اودس نه و مونځ به بیا کو، نو چې چا د امام اعلان واورېده او لا امام دوباره مونځ نه دی کړی، دوباره مونځ لا نه دی کړی، خو د امام اعلان اورېدلی او زوالم نه دی شوی، معنا ماسپښین وخت نه دی داخل، او د قرباني وکړه مخکې د امام د مونځ نه او مخکې د زوال نه، نو قرباني بیا نه کېږي. او که چا قرباني وکړه خو د امام اعلان نه و اورېدلی او یې وکړه په دې ورځ خو د زوال نه بعد ماسپښین نه بعد، نو بیا قرباني جایز ده. 12 نمبر مسله که یو سړي نه د اختر مونځ قضا شي سهون یا عمدن، نو قرباني ورته جایز ده په دې ورځ کې که نه؟ نو او جایز ده، که د اختر مونځ یې ونه کړه نو قرباني به کوي. 14 نمبر مسله که د یو خاریو خلکو د اختر مونځ پرېښو د فتنې د وجه نه یا امام نو د دوی قرباني جایز ده که نه؟
نو مخکې د زوال نه ورته جایز نه ده، بلکې چې کله د ماسپخین وخت داخل شي نو بیا ورته قربانی جایز ده چې د خاریه خلق دی او منځ د فتنې د وجه نه پرېښی دی. 14 نمبر مسله دا ده که یو سړی منځ په یو طرف کې وکړه، مثلا لرې لاړه مشرق طرف ته او بیا قربانی مغرب طرف ته کوي، نو جایز دی که نه جایز دی؟ که دا منځ په طرف کې کوي او که په دې بل طرف کې کوي مشکل نه لري. 15 نمبر مسله که چیرته یو امام د اختر منځ وروستو کو او یا لکه اختر منځ به سبا ته وکړو، نو خلک به څه کوي؟ خلکو د پاره مستحب دا دی چې د اختر منځ به د خپل امام سره سبا ته وکړي او په دې ورځ باندې به د اختر منځ نه کوي، بلکې د خپل د اختر د منځ او د جمعې د منځ د امام لحاظ به ساتي. او دویمه دا ده چې قربانی به وروستو کوي تر وخت د زواله پورې، چې د ماسپخین وخت داخل شي بیا د قربانی کوي او د ماسپخین د وخت نه د مخکې قربانی په دې ورځ نه کوي چې امام د اختر منځ وروستو کړی دی. 14 نمبر مسله به هم درته وکم چې دا ډیره ضروري ده او مخکې ما کړم د تاسو اورېدلې ده. ډیر خلک په سعودي کې اوسېږي یا په ایران کې یا په بل وطن کې اوسېږي، په بل وطن کې اوسېږي، نو خپل ورونو ته کور ته پیسې راولېږي چې ما د پاره قرباني وکړي. نو د سعودي او د افغانستان او د پاکستان په دې وختونو کې خو فرق دی، نو څه به کوي؟ نو محترم کم ځای کې چې قربانی د هغه ځای ته اعتبار دی. څوک چې قربانی کوي هغه ته اعتبار نشته. نو که دا څاروی سعودي کې دی او ته په کابل یا په پاکستان کې، نو د سعودي منځ چې کله وشي سعودي کې، نو هلته به قربانی کوي. او که دا قربانی په افغانستان کې یا په پاکستان کې، خو قربانی کوونکی په سعودي کې دی، نو چې په کابل کې او په پاکستان کې د اختر منځ شي نو قربانی به کوي. د قربانی د دې څاروي دې ځای ته اعتبار دی، دا چې کوم ځای کې نو هلته قربانی کوي.